بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ استاد چې د نن ورځې درس په کویک بوک پروګرام کې په چارت اف اکاونټس باندې دي. ګورې تېرو درسونو کې موږ د کویک بوک په انسټالیشن باندې خبرې وکړلې. همدا ډول دا چې موږ څه ډول کولی شو کمپنی فایل ځان ته جوړ کړو او د سٹارټ اپ په ترو باندې او همدا ډول د اډوانس سټیپ په ترو باندې موږ تاسې کمپنی فایل هم جوړ کړل او بیا مو وروسته ځان ته هوم کرنسي افغانۍ انتخاب کړ، ملټیپل کرنسي مو ځان ته فعال کړ او همدا ډول د فورن کرنسي ایکسچینج ریټ مو ځان ته مشخص کړ. نو نن چې دی موږ سره مهم درس چې باید په هغې باندې موږ کار وکړو نو هغه چارت اف اکاونټس دی او په چارت اف اکاونټ باندې به کار وکړو. ګورې ما سره دغه کمپنۍ ده چې ما له مخکې نه دغه کمپنی فایل جوړ کړی ده د ټیکنالوژي پروډکټس اینډ سروس کمپنی په نوم. دا هغه کمپنۍ ده چې ما د اډوانس سټیپ په ترو باندې دا کمپنی فایل جوړ کړی ده. زه دغه کمپنی فایل ځان ته اوپن کوم او له هغې څخه وروسته زه چارت اف اکاونټس باندې کار کوم. کله هم چې تاسې خپل کمپنی فایل اوپن کول غواړئ نو تاسې نه ستاسې د کمپنی فایل پاسورډ غواړي چې ستاسې د کمپنی فایل پاسورډ څه شی دی. زه پاسورډ ورته ورکوم چې زما د کمپنی فایل پاسورډ دی. ګورې ما خپل د کمپنی فایل پاسورډ ورته ورکړ چې دی پاسورډ دی او نور یې اوکې کوم چې تر څو ما کویک بوک پروګرام ته ساین ان کی. ګورې زه د کویک بوک پروګرام ته ساین ان شوم او ما ته وایي چې ته د ټیکنالوژي پروډکټس اینډ سروس کمپنی فایل کې ساین ان شوی او ور داخل شو. ښه اوس موږ څه کار کوو؟ ما تاسو ته ویلي وو کله چې موږ تاسې ملټیپل کرنسي ځان ته فعاله کوو نو ځینې اپشنونه دي چې بیا هغه په کویک بوک کې غیر فعال کېږي او کار نه کوي. تاسې چې کله ملټیپل کرنسي فعال کوئ میسیج تاسې ته درکوي که ستاسې پام وي هلته لیکلي ځینې خبرې. که چېرته تاسې ملټیپل کرنسي فعال کړئ نو لومړی خو انسایټ تاسې سره کار نه کوي. ګورې زه په انسایټ کلیک کوم ما ته څه وایي؟ وایي هغه کمپنی فایل چې ملټیپل کرنسي استعمالوي انسایټ پکې کار نه کوي. زه بیرته هوم پیج ته راځم. انسایټ څه ته ویل کېږي؟ انسایټ زموږ کمپنۍ کې چې څومره راکړه ورکړې شوي دي د هغې یو عمومي تصویر موږ ته ښیي. موږ په دې پوهیږو چې څومره مصرف څومره عاید شوی. ښه زه په هر صورت موږ راځو په چارت اف اکاونټس باندې خبرې کوو. لیست ته راځو. په لیست کې چارت اف اکاونټس دي. ګولې زه چارت اف اکاونټس ته راغلم او دا به ځان ته لږ لوی کړم. دا ما سره هغه اکاونټونه دي چې کله ما کویک بوک پروګرام ته انټرویو ورکړ اډوانس سیټ اپ له لارې او دوی ما ته زما هغه بزنس او کاروبار ته لیدلی تیار څه اکاونټونه جوړ کړي دي. اول یې راته د فکسډ اسټ اکاونټونه جوړ کړي، بیا یې راته د لایبلیټي اکاونټونه جوړ کړي او بیا یې راته د ایکویټي اکاونټونه جوړ کړي دي. یو خبرې ته مو پام وي چې کله هم تاسې چارت اف اکاونټس ځان ته جوړوئ څومره اکاونټونه چې جوړوئ هغه به د 15 اکاونټونو سب اکاونټونه وي. موږ په اکاونټینګ کې 15 مین اکاونټینګ اکاونټس لرو چې هغه موږ مخکې ویلي دي چې یو اسټس دی، لیبلیټي دی، اونر ایکویټي دی، ریوینیو دی او همدا ډول ایکسپنس دی. دا 15 واړه هغه اکاونټونه دي چې په هر یو بزنس کې دا شامل وي او ترڅنګ دی چې تاسې هر اکاونټ جوړوئ حتما د دې یو اکاونټ سره به ریلیټډ وي او د دې مربوط به یو سب اکاونټ وي. نو کله چې تاسې چارت اف اکاونټس په خپل بزنس کې جوړوئ یا لومړی مو کمپنی فایل جوړ کړ او له هغې څخه وروسته چارت اف اکاونټس باید تاسې جوړ کړئ. چارت اف اکاونټس هغه اکاونټونو څخه عبارت دی چې تاسې په بزنس کې استعمالوئ. مثلا ستاسې بزنس کې انکم د کومو لارو څخه راځي هر لارې ته باید یو اکاونټ ولرئ چې کله د هغې لارې نه انکم بزنس ته کېږي چې مشخص وي چې دغه پیسې له دغې لارې نه بزنس ته انکم شوي. همدا ډول ایکسپنس دی
تاسې باید د ایکسپنس اکاونټونه ځان ته جوړ کړئ یعنی په کومو لارو تاسې مصرف کوئ کومې لارې دي چې پیسې ستاسې د بزنس نه ترېنه آوټ فلو کېږي وځي مصرفېږي هغه ټول اکاونټونه مشخص کړئ چې کله پیسې مصرفوئ لارې معلوم اوسي اکاونټ یې معلوم اوسېږي چې دغومره پیسې په دغه لاره باندې په دغه تاریخ مصرف شوي دي همدا ډول ایسټس دي ایسټس لپاره باید تاسې اکاونټونه جوړ کړئ چې ستاسې کمپنۍ څومره ایسټس لري څو بلډنګ لري بلډنګز او همدا ډول څو موټرې لري څومره ماشینري لري په مجموع کې څومره فکس ایسټ لري هغه اکاونټونه باید مشخص شي لیبلیټي لري که نه لري لیبلیټي باید مشخص شي چې ستاسې کمپنۍ څومره قرضداره ده یا څومره خلک ستاسې له کمپنۍ نه قرضداره ده دې لپاره باید اکاونټونه مشخص شي چې څومره اکاونټ ریسیویبل دي څومره اکاونټ پیبل دي نو په دې ترتیب باندې تاسو کولای شئ خپل چارت اف اکاونټ کسټمایز کړئ خپل بزنس خپل کاروبار ته لیدلای چارت اف اکاونټ جوړ کړئ کله چې تاسو یو دفتر کې وظیفه اخلئ یا یو فابریکه کې تاسو منحیز فاینانس مقرریږئ نو تاسو دغه کمپنۍ د اونر سره یو واقعي خبرې وکړئ یو انټرویو سره وکړئ ځان په حساب پوهیږئ چې دغه څه ډول کمپنۍ ده له کومو لارو څخه ورته انکم کېږي له کومو لارو څخه ایکسپنس کېږي دا ټول ځان سره یاداشت واخلئ څومره فکس ایسټ لري هغه ځان سره یاداشت واخلئ او ټول یاداشت مو چې واخیست هغې نه وروسته به راشئ کویک بوک ته او چارت اف اکاونټس د هغې مطابق ځان ته جوړ کړئ نو دغه کم چارت اف اکاونټس چې ما ته د اډوانس سټپ په ترو باندې جوړ شوی دی دې کې ما ته وایي چې یو اکاونټ ما ته جوړ کړی دی اکیومولیټډ ډیپریسیشن په نوم باندې او دغه اکاونټ سب اکاونټ دی د څه شي د فکس اسټ پورې دا مربوط ده آیا دا اکاونټ غواړي ضرورت دی که نه که درته ضرورت یې خو یې پرېږده که ضرورت نه یې ریډ کلیک پې وکړه راشي ورته ووایي ډیلیټ څه شی اکاونټ ډیلیټ ټوکې دی چې کلیک اکاونټ ډیلیټېږي خو یو خبرې ته مو پام وي که چېرته ستاسې په یو اکاونټ کې بیلانس وي پیسې دلته پکې وي نو هغه اکاونټ به تاسې نشئ ډیلیټولی اناکټیو کولی شي ولې ډیلیټولی نه شي بل اکاونټ یې ما ته جوړ کړی دی فرنیچر ان اکویپمنټ په نوم باندې وایي د فرنیچر او اکویپمنټ په نوم باندې کوم فکس اسټ ته لري که لرې یې پرېږدئ که نه یې لرې ډیلیټ یې کړه ګورئ لیبلیټیز ته راغلي قرضونو ته دې دپاره یې راته یو اکاونټ جوړ کړی پیرول لیبلیټیز په نوم باندې آیا داسې کوم حساب ته لري چې د کارمندانو معاشات یې په تا قرض وي داسې کوم حساب ته لري چې هغه بیلانس دلته اټکې که لرې یې ښه ترخه که نه لرې رایټ کلیک پې وکړه ډیلیټ یې کړه دا ډیلیټېږي ځکه بیلانس صفر دی که بیلانس دې واچو بیا نه ډیلیټېږي همداسې ډېر اکاونټونه یې ما ته جوړ کړي دي کله چې تاسې د اډوانس سټپ په ترو باندې ځان ته کمپني فایل جوړوئ نو تاسې ته کوم یو چارت اف اکاونټس چې جوړوي هغه ټول مرور کوي وګورئ که ستاسې بزنس کې ورته اکاونټونو ته ضرورت پرېږدي که نه هغه ډیلیټ کړئ داسې هم نه ده چې دا کم اکاونټونه دوی جوړ کړی دی دا به 100% صحیح او تغییر به پکې نه راوړي نه ټول کسټمایزیبل دي کویک بوک تا سره فقط یو مرسته کړې د هغه انټرویو په اساس چې تا ورته ویل زما دغسې بزنس ده پروډکټس پکې خرڅوم او سرویس پکې خرڅوم نو له دې دوو لارو نه زه پیسې ترلاسه کوم انکم ترلاسه کوم نو هغه حالت او هغه خبرو ته زموږ لیدلی هغه زموږ نه چې پوښتنې کړې او موږ ځواب کړی و د هغې مطابق خپله کویک بوک موږ ته دا چارت اف اکاونټ جوړ کړی خو زه وایم چې کور دې ودا چې دا چارت اف اکاونټ دې راته جوړ کړی خو د دې تر څنګ ځینې تغیرات زه خپله هم راولم اول دلته خو کویک بوک ما ته د بانک اکاونټونه جوړ کړي نه دي زما کمپنۍ خو د بانک اکاونټونه لري نو رایټ کلیک کوم او راځم انډیو ته که په هر ځای رایټ کلیک وکړې ستونزه نشته فرض کړه دلته رایټ کلیک وکړې هر ځای کې چې رایټ کلیک کوئ ستونزه نشته راشئ نیو ته بل اکاونټ جوړوم ما ته وایي چې څه ډول اکاونټ جوړئ انکم اکاونټ جوړئ ایکسپنس اکاونټ جوړئ فکس اسټ اکاونټ جوړئ لیبلیټیز جوړئ لون جوړئ کریډټ کارت جوړئ اکویټي جوړئ او یا ادر اکاونټ ټایپس دغلته نور اکاونټونه دي څه ډول کاسټ اف ګوډ سولډ جوړئ ادر انکمز جوړئ اکاونټ پیبل جوړئ څه ډول اکاونټ ته غواړئ جوړ کړئ زه ورته وایم چې زما خو بینک اکاونټ پکار دی چې کله په بینک اکاونټ باندې کلیک وکړم ما ته وایي چې بینک اکاونټ کې دغه شی نه شاملېږي یا به پیټي کیش وي یا به چیکینګ وي یا به سیوینګ وي یا به منی مارکیټ وي یعنې ټوله کې بینک اکاونټ کې خو پیسې نه وو دا شی نه وایي پکې شاملېږي زه ورته وایم صحیح دی کنټینیو چې کله مې کنټینیو وکړه ګورئ ما ته وایي چې اکاونټ نوم دې ووایي څه رقم اکاونټ جوړوي زه ورته وایم آی ایف این د افغانیو اکاونټ جوړوم آی ایف این بینک اکاونټس
یو عمومي اکاونټ ما جوړ کړ چې دلته زه دا چک آن کوم او بیا دلته کلیک وکړم وایي آیا دغه اکاونټ د کوم سب اکاونټ مربوط دی نه زه ورته دا خپل مین اکاونټ دی هوم کرنسي خپل افغاني انتخاب شو ځکه لاله اول نه موږ انتخاب کړی و دلته څه ډسکرپشن دی ته ورکې زه ورته وایم چې او ډسکرپشن ورته ورکوم زه ورته وایم this account include our all AFN accounts یعنی دا اکاونټس کې چې دا عمومي اکاونټ دی او د کې چې ټول د افغاني او اکاونټونه دي چې څومره بانکونو کې موږ افغاني اکاونټونه لرو د لاندې اصول ته لیکو او دا څنګه کومه سیف کومه ګوري د AFN بانک اکاونټس په نوم باندې موږ سره یو اکاونټ څنګه شو جوړ شو دا هغه اکاونټ دی چې په دې اکاونټ کې د دې دا جنرال اکاونټ دی عمومي او مین اکاونټ دی د دې اکاونټ لاندې اوس د ټول هغه اکاونټونه ذکر کوم بانکونو کې چې موږ افغاني اکاونټونه لرو زه راځم رایټ کلیک کوم او نیو ته راځم کله چې نیو ته راغلم زه بیا بانک اکاونټ ته راځم او کنټینیو باندې کلیک کوم چې کله مې کنټینیو باندې کلیک وکړ له دې وروسته زه ورته وایم چې موږ یو اکاونټ لرو د AFN به ورته ولیکو خو هم چې لیکي که نه اگر چې هلته مین اکاونټ موږ ورته انتخابو خو زه خیر وبه لیکم چې واضح معلوم شي زه ورته وایم AFN اکاونټ زه لرم په کوم ځای کې په عزیزي بانک کې AFN عزیزي بانک اکاونټ په یعنی یو افغاني اکاونټ په عزیزي بانک کې شته سب اکاونټ یې څه دی ورته وایم دا چې دی سب اکاونټ دی د څه شي د AFN اکاونټ سب اکاونټ دی انټرینګ اوپننګ بیلانس ګوري کوم ډسکرپشن ورته لیکلی شي بانک اکاونټ نمبر ورته لیکلی شي دلته هغه کار کې چې کله بانک اکاونټ تاسو جوړوي هغه کار کې دا روټینګ نمبر می اکاونټ نمبر می دواړه لیکلی شي خو زه ورته ما سره اوس نشته نه لیکم انټر اوپننګ بیلانس ته راځم په دغه اکاونټ کې چې تاسو افغاني اکاونټ په عزیزي بانک لري څومره پیسې پکې دي زه ورته په دې کې چې د زمنګ سره 1,00,000 افغانۍ دي دا 1,00,000 افغانۍ دا مو په کوم تاریخ دغه اکاونټ ډټ کړی دي زه ورته دغه موږ په اول تاریخ باندې دی اکاونټ ډټ کړی دي د دې کال په اول تاریخ او کې کوم او به څه کوم سیو ان کلوز ګوري د بانک اکا د AFN یعنی افغاني بانک اکاونټ تر عنوان لاندې یو سب اکاونټ موږ جوړ کړ چې هغه ته عزیزي بانک اکاونټ وایي چې د افغاني اکاونټ 1,00,000 افغانۍ پکې بیلانس هم شته دی زه ورته یوازې خو موږ عزیزي بانک اکاونټ نه لرو د افغانۍ موږ پښتني بانک یې لرو نو رایټ کلیک کوم نیو ته راځم کله چې نیو ته راغلم زه ورته بیا هم بانک انتخابوم او کنټینیو کوم زه ورته وایم زه بل اکاونټ هم لرم او هغه ته AFN نوم ورکوم او دا بانک اکاونټ مې چې دی په پښتني بانک کې دی یا پښتني نه میوان بانک ورته لیکم ګوري AFN میوان بانک اکاونټ صحیح ده او زه ورته وایم بلې چې دا هم سب اکاونټ دی چې شي د افغاني او بلاس ورته اټکاوم ورته هم دې کې هم موږ 1,00,000 افغانۍ لرو او دا پیسې هم موږ کله دې اټ کړې دي ورته دا پیسې موږ دویم تاریخ کې وکړي کسب انکلوز مې که باندې کې کسب نیو مې کې بل اکاونټ جوړولو ته اجازه راکړي نو زه ورته سیو انکلوز کوم AFN بانک اکاونټس موږ سره مین اکاونټ ده میوان بانک کې موږ افغاني اکاونټ لرو 1,00,000 دی او بل خبره ده د عزیزي بانک هم لرو په بل کوم بانک کې موږ سره د افغاني اکاونټونه نشته فقط هم دغه دوه بانکونو کې موږ سره د افغاني اکاونټونه دي اوس ورته وایم موږ خو د ډالرو اکاونټونه هم لرو نو د دې لپاره هم راځم اکاونټونه جوړوم رایټ کلیک کوم نیو ته راځم بانک اکاونټ انتخابوم کنټینیو کوم کله چې کنټینیو کوم زه ورته وایم چې USD بانک اکاونټس صحیح ده USD د برابرۍ شو دلته پیسې هم ورته USD انتخاب کو او بیلانس پکې شته ورته نه دا یو عمومي اکاونټ دی بیلانس نه لري سیف کوم اکاونټ USD بانک اکاونټ په نامه باندې هم څنګه شو اضافه شو زه بیا راځم رایټ کلیک کوم او نیو ته راځم کله چې زه نیو ته راځم ورته زه بل بانک اکاونټ جوړوم خیر چې کله بل بانک اکاونټ جوړې نو دغه بانک اکاونټ چې د ستا هوم کرنسي افغانۍ ده نو دا بانک اکاونټ خو زه ډالر جوړوم زه ورته وایم چې زه بل بانک اکاونټ لرم په فرض کړه په پښتني یا داسې به ورته ولیکو چې USD او همدا ډول بیا به ورته ولیکو چې پښتني بانک صحیح ده او پیسې پکې شي دي دا USD اکاونټ دی دا USD ورته انتخابو خیر دا چې انتخاب کا اکاونټ نمبر
روټینګ نمبر دا ورته نه ورکو انټر بیلانس ورته په دې کې $0 ده خیر په کوم تاریخ دې دا اډ کړی ورته دا ما په 4 تاریخ په دې اکاونټ کې اډ کړی ایکسچینج ریټ په دې تاریخ سو زور ته ایکسچینج ریټ په دې تاریخ 4 بیا ورور څنګه کوم کې کوم او به سیف انکلوز چې کله مې سیف انکلوز کا ګوري ماته داسې میسج راځي او زور ته دا څنګه کوم دا ورته نو انتخاب اوم چې کله مې نو ورته انتخاب ګوري ما سره د پښتني بانک اکاونټ په نوم باندې $USD اکاونټ شوی بیا زه رائټ کلیک کوم نیو ته راځم او د دې څخه وروسته زه بانک اکاونټ ته راځم کنټینیو ورته بل اکاونټ هم منګه لرو $. او هغه چې دی هغه هم USD اکاونټ دی ولې هغه موږ سره په عزیزي بانک کې دی یعنی هم افغاني اکاونټ لرو موږ عزیزي بانک کې هم د $. اکاونټ لرو دلته ورته دا څنګه کوم $. اکاونټ دی او انټرینګ اوپننګ بیلانس ورته $2000 په دې کې هم موږ اډ کړی په کوم تاریخ دې اډ کړی زه ورته دا موږ په شپږم تاریخ اډ کړی په دې تاریخ د $. او افغاني ورې شو زه ورته او څنګه کوم کې کوم او سیو انکلوز کوم ما ته وی چې آنلاین استفاده وکړو ته نو دا اکاونټ په هم موږ سره اډ شي ګوره ما سره هم د افغاني اکاونټونه وسټ شول هم د $. اکاونټونه اډ شو لکه په دې طریقه موږ کولای شو چې ځان ته اکاونټونه اډ کړو د بانک اوس راځو موږ تاسو د فکس اسټ اکاونټونه اډ کوو فرض کوم سره بانک هم د 4 اکاونټونه او چې $2 او 2 افغاني بیا ریټ کلیک کوم او راځم نیو ته چې کله نیو ته راغلم زه ورته یم د ښکارو کا فکس اسټ اکاونټ جوړوم کنټینیو کوم په فکس اسټ کې چې راځي بلډینګز راځي لینډز راځي ماشینری او ویکلز موټری راځي زه دا ورته کنټینیو کوم چې کله مې کنټینیو کوم ما ته وایي چې د اکاونټ نوم دې څه دی زه ورته وایم چې ما سره یو فکس اسټ اکاونټ دی ولیکه د فرض کا د سپنوم باندې یو فکس اسټ راته ولیکا یو جنراتور دی فرض کا موږ سره خیر دا جنراتور اکاونټ په نوم باندې زه جوړوم صحیح ده او دا وی کوم سب اکاونټ دی ورته نه سب اکاونټ نه دی ډسکرپشن ورکې نه فقط اوپن بیلانس ورته لیکم ورته دغه جانیتر موږ سره فرض کا 2 لک افغاني قیمت لري په کوم تاریخ کې ارزښت دومره زه ورته د دې تاریخ په د اتم تاریخ کې د دې ارزښت د عمر پیسې وکي کوم او به کلوز کوم ګورې جنراتور اکاونټ په نوم باندې فکس اسټ موږ سره 800 څومره د 2 لک افغاني په ارزښت موږ سره یو جانیټر زموږ په بزنس کې شته همدا ډول ریټ کلیک کوم نیو ته راځم کله چې نیو ته راغلم فکس اسټ ته راځم کنټینیو ته راځم او بیا ورته وایم یو بل اکاونټ ما ته جوړ کړ د فرض کا ورته لیکم چې ټیوټا صحیح ده ټیوټا اکاونټ یعنی موږ سره په بزنس کې چې ده یو موټر هم شته او د دې موټر قیمت بیلانس ورته لیکم چې دا د 3 لک افغاني په ارزښت باندې دی او د دې ارزښت چې ده په لسم تاریخ کې د 3 لک افغاني ارزښت درلوده چې څومره استفاده تینه کې هغه خو استهلاکي هغه به تینه وځکیږي خو په دې تاریخ کې قیمت دومره موږ سره اسیدو کې سیو انکلوز ګوري دلته ما سره څنګه شو ما سره ټیوټا اکاونټ فکس اسټ هم څنګه شو اډ شو د 3 لک افغاني په ارزښت باندې دا هم موږ سره اډ شو خو یو شی د مقامي د څومره پیسې چې موږ بانک اکاونټونو کې اډ کوو او څومره پیسې چې موږ سره فکس اسټ کې دي دا ټول دلته جمع کیږي او دې ته وایي اوپن بیلانس اکوئټي یعنی د اکوئټي کې دا ټول موږ سره جمع کیږي تر اوسه پورې موږ سره زموږ په بزنس کې دغه نه هلکه وته 20 روپۍ دي خای په دې ډول یعنی موږ تاسو کولای شو فکس اکاونټ اسټس هم جوړ کو فکس اسټس اکاونټونه هم جوړ کو بوس راځو لیبیلیټیز ته زور دوی ما زه ولاد یو چانس ما د شرکت دفتر قزاروم دی ریټ کلیک کوم نیو ته راځم کله چې نیو ته راغلم لون ته راځم لیبیلیټي اکاونټ جوړوم د قرض اکاونټ جوړوم کله دا هغه اکاونټونه دي چې موږ د خلکو نه قرضدار یو خلک د موږ نه قرضدار دي صحیح ده خیر زوز ورته څه کوم خلک موږ چې د خلکو نه قرضدار استو نو موږ ورته اکاونټ پیبل استو په موږ قرض دی خو خلک چې زموږ نه قرضدار دي نو موږ اکاونټ ریسیویبل استو هغه زموږ استاد په انکم کې به راځي جمع کیږي هغه پیسې نو اسټس کې شامل کیږي زه لو تر اعظم کنټینیو باندې کلیک کوم او زور دوی ما چې زه د جی ایچ ټی په نوم باندې یو کمپنی ده او د دې کمپنی نه زه قرضدار یم 100 روپۍ د دې کمپنی نه قرضدار زه ورته وایم زه 1 لک افغانۍ د دې کمپنی نه قرضدار یم په کوم تاریخ دی دا قرض اخیسته و دا تاریخ د کوم قرض ده دا قرض کوم تاریخ دی زه ورته وایم دا هم د لسم تاریخ دی اوکې او کلوز
ګورې ما سره څنګه شو د جی ایچ ټي کمپنۍ اکاونټ باید ما ورسره لیکلی وی خو زه خیر پروا نه کوي نو دا لیبلیټي دی او موږ یو لږ روپۍ قرضدار یو ګورې د اکویټي نه یو لږ بېرته منفي شو ځکه دلته موږ ترېنه قرضدار یستو که نه همدا ډول رایټ کلیک کوم او نیو ته راځم او بیا ورته وایم موږ بل کمپنۍ نه هم قرضدار یو څه رقم قرضدار یې دلته راشئ ته ادر کرنټ لانګ ټرم دی که شارټ ټرم لیبلیټي دی شارټ ټرم لیبلیټي هغې ته وایي چې د کال په دننه کې اجرا کېږي لانګ ټرم لیبلیټي دې ته وایي چې د کال څخه وروسته یعنې 2 3 4 5 کالو کې اجرا کېږي زه ورته وایم چې بل لانګ ټرم لیبلیټي دی لون دی په موږ باندې خو لانګ ټرم به ورته انتخاب یا شارټ ټرم یا لانګ ټرم خو په هر صورت زه راځم کنټینیو ته او بیا ورته وایم چې زه ولاد یو بل کمپنۍ نه هم قرضدار یم او هغې ته چې دی OMT کمپنۍ ویل کېږي دا یو کمپنۍ نوم دی فرض کړه او زه د دې کمپنۍ نه هم قرضدار یم 100 روپۍ ترېنه قرضدار یې ولا یو 2 لکه د دې نه هم قرضدار یم په کوم تاریخ دی دا قرض اخیستی دا قرض مې اخیستی دی په فرض کړه په 14 تاریخو کې خیر 14 هم نه دا به ورته انتخاب په فرض کړه 2 تاریخو کې سیو انکلوز ګورې دلته د OMT کمپنۍ نه هم موږ لیبلیټي لرو 2 لکه او د دې ځای اکویټي نه دا پیسې هم کمې شوې نو په دې شکل موږ تاسې کولی شو چې د لیبلیټي اکاونټونه هم جوړ کړو بله مسله د اکویټي اکاونټونه دي په اکویټي اکاونټونو کې څه راځي اوپن په اکویټي اکاونټ کې یو اونر ډرا راځي بل اونر کیپیټل راځي بل اونر کنټریبیوشن راځي او بل هم ریټین ارننګز راځي دا ټول د اکویټي مربوط دي یعنی مالک پورې مربوط هغه حصه او سهم او د هغې هغه حق کوم چې په بزنس کې دی دې ته اکویټي ویل کېږي او دا 3 اکاونټونه په خپل بر کې رانغاړي یعنې دا 4 اکاونټونه پکې دي زه ورته وایم چې اوپننګ بیلانس اکویټي صحیح دی دغومره پیسې دي اونر ډرا زه اوس راځم اونر ډرا اکاونټ ته دی تیار راته جوړ کړی جوړولو ته ضرورت نشته په دې باندې څنګه کوو زه اونر ډرا څه کوي زه داسې کار کوم دا کلوز کوم چې کله مې کلوز کړ زه راځم کمپنۍ ته او میک جنرال ژورنال انټري ته راځم ښه کله چې زه دلته راغلم دا چک به ورته لرې کړو دلته کلیک کوم او ورته وایم چې زمونږ سره چې دی دغه اونر نه دی اونر د کمپنۍ مالک دی زمونږ سره څه پیسې څنګه کړلې ډرا کړلې 100 روپۍ فرض که زه ورته وایم 20,000 یا 10,000 صحیح ده اونر ډرا کړلې 10,000 د کوم اکاونټ نه تا دا پیسې ورته ورکړې زه ورته وایم میوان بانک افغاني اکاونټ نه ما ورته دا پیسې ورکړې نو زه اوس راځم دا څنګه کوم سیو انکلوز کوم یعنی اونر د بزنس نه د 1,00,000 افغانیو په ارزښت پیسې وویستلې دا موږ د میوان بانک افغاني اکاونټ نه ورکړه دا څنګه کوم سیو انکلوز کوم چې کله سیو انکلوز مې که ما سره راځي چې اونر ډرا چې دی 10,000 افغانۍ منفي شو یعنې د اونر چې کومې پیسې دي دا پیسې له دې 10,000 افغانۍ په دې منفي شو چې اونر ډرا وکړه خو که چېرته اونر کله کله بزنس خراب حالت کې دی اونر د بزنس سره کومک کوي دې ته اونر کنټریبیوشن ویل کېږي نو زه رایټ کلیک کوم او راځم نیو ته او د نیو څخه وروسته زه ورته وایم یو اکاونټ جوړوم د اکویټي اکاونټ جوړوم او کنټینیو باندې کلیک کوم چې کله مې په کنټینیو کلیک وکړه زه ورته وایم ما ته جوړ کړه د څه په نوم باندې دا اکاونټ جوړ کړه اونر کنټریبیوشن په نوم باندې دا اکاونټ ما ته جوړ کړه اونر کنټریبیوشن صحیح ده او سیو انکلوز ګورې دا اکاونټ ما سره اونر کنټریبیوشن جوړ شو اوس به زه راشم کمپنۍ مینو ته او میک جنرال ژورنال انټري ته به راشم له دې څخه وروسته زه ورته وایم ما سره IFN اکاونټ عزیزي بانک یا میوان بانک چې دی ما سره 1,00,000 افغانۍ څنګه شوې ډیبټ شولې 1,00,000 افغانۍ ما سره راغلې دا د کومه راغلې اونر کنټریبیوشن وکړه یعنې اونر چې دی بزنس سره کومک وکړه دلته به اونر کنټریبیوشن ورته انتخاب کوم دا کریډټ شو که دلته تاسې میمو لیکې هم لیکلی شي چې اونر کنټریبیوټډ ټو د بزنس که نه لیکې هم خوښه دا به سیو انکلوز کوم ګورې ټرانزیکشن موږ سره سیف شو تاسې راځئ چارټ اف اکاونټ کې اوس وګورئ په چارټ اف اکاونټس کې موږ له مخکې نه هم دغه اونر کنټریبیوټډ کړی 1,00,000 افغانۍ اوس چې موږ 1,00,000 افغانۍ نورې ورته ورکړلې یعنې اونر موږ ته راکړلې نو دا هم موږ ډیبټ کړلې نو اونر کنټریبیوټډ موږ سره 200,000 افغانۍ یا 2,00,000 افغانۍ شوې نو په دغه شکل باندې موږ تاسې کولی شو چې رایټ کلیک وکړو نیو ته راشو او د اکویټي اکاونټونه هم جوړ کړو
خوښه مې انکم اکاونټونه جوړوي ایکسپنس اکاونټ فرض کړه زه یو انکم اکاونټ جوړوم انکم ته راځم کنټینیو باندې کلیک کوم او زه ورته وایم چې زما یو انکم اکاونټ پکار دی صحیح ده څه شي اکاونټ پکار دی فرض کړه دغلته د ټیکنالوژي پروډکټس ان سرویس کمپنی دی زما صحیح ده زه په دغه کمپنی کې چې ده خلکو ته ریپیر ان مینټیننس هم وړاندې کوم ریپیر ان مینټیننس ورته لیکم د دې په نوم باندې یو اکاونټ جوړوم سیف ان کلوز کوم صحیح دی ګوري ریپیر ان مینټیننس په نوم باندې موږ سره انکم اکاونټ جوړ شو هر څومره پیسې چې لدی ادرس راځي د اکاونټ کې جمع کیږي خو د دې ترڅنګ زه رائټ کلیک کوم او بیا نیو ته راځم او زه ورته بل انکم اکاونټ هم جوړوم او بل انکم زه لرم د سیلز څخه ولرم سیلز کو کوم ولې دا غي ترڅنګ چې د آنلاین ټریننګز هم ورکوم صحیح ده آنلاین ټریننګز له ادرس هم زه انکم لرم سیو ان کلوز ګوري آنلاین ټریننګ انکم سونو باندې هم سره یو اکاونټ جوړ شو کله هم چې د دې لارې ز پیسې زما بزنس ته لاسه کوي په دې اکاونټ کې جمع کیږي حساب معلومه چې دغه آنلاین ټریننګ نه هم دومره پیسې بزنس سره راغلي او جمع شوي دي لکه په ټوله کې زمونږ د نن ورځې د درس هدف دا و چې څه ډول کولی شو چارټ اف اکاونټ ځان ته جوړ کړو خو دا چارټ اف اکاونټس خپل بزنس ته لیدلی هماغه ډول یې کسټمایز کړو څومره بانک اکاونټونه لرو هغه ورته ولیکو څومره افغانۍ دي پکې څومره ډالر دي پکې څومره فرض کړه ین دي پکې هر ډول کرنسي چې استعمالوي اکاونټونه بانک اکاونټونه چې تاسو لري هغه به ورته دلته مشخص کوئ همدا ډول څومره فکس اسټ لري هغه لپاره موږ اکاونټونه جوړ کړو ما خو یو دوه اکاونټ جوړ کړو شاید ډیر زیات اوسېږي یو بزنس کې شاید 50 اکاونټ یوازې د فکس اسټ اوسېږي یا کم یا زیات خو لکه په دې ډول اټکولای شي لیبیلیټي اکاونټونه سره هم اټکولای شي اکوئټي اکاونټونه سره ډول اټکولای شي انکم او ایکسپنس اکاونټونه سره ډول اټکولای شي اول دا اسټس دی او همدا ډول لیبیلیټي دی او اونر اکوئټي دی دا درې اکاونټونه ځکه اول کې راوړي چې دا د بیلانس شیټ اکاونټونه دي او انکم او ایکسپنس دی دا د انکم سټیټمنټ اکاونټونه دي دا په اخره کې راوړي نو په دغه ترتیب موږ تاسو کولای شو په کویک بوک پروګرام کې ځان ته چارټ اف اکاونټس جوړ کو کسټمایز کو او خپل بزنس ته عیار کو نو په دې هیله چې یو سمو تر نه برداشت کړی وو